السلام علیکم دوستانو. که ښځې کې دا درې نشانیانې وي نو پوه شئ چې ښځه زناکاره ده. دوستانو دا خبره نه ده چې ته په پخو کورونو کې او د سنگ مرمر د کاڼو نه جوړ شوي په کور کې خوشحاله اوسیږي، بلکې خوشحاله کورنۍ هغه ده چې په هغې کې نیکه او صالحه میرمن یعنې ښځه وي، که هغه په تورو غرو کې په یوه زړه خیمه کې ولې نه اوسیږي. نن غواړم چې تاسو سره داسې څلور نشانیانو باره کې خبرې وکم. که هغه څلور خبرې کمې ښځې کې وي نو کیدای شي چې هغه ښځه زناکاره وي. د دې نه مخکې چې زه تاسو سره دا نشانیانې شیر کم نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوې نوې معلومات او نوې خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو د ټولو نه اول خو درته دا ووایم چې زما مطلب کله هم دا نه دی چې یوه ښځه کې دا نشانیانې وي نو هغه دې خامخا زناکاره وي، خو ډیر شک دا کیدای شي چې زناکارې ښځې خامخا دا نشانیانې لري. اول، کله چې د ښځې خاوند په کور کې وي او د خاوند خواته مخ هم نه اړوي. کور کې به ښه خوشحاله وي خو چې د خاوند په راتګ به ډیره خفه شي او خاوند ته به اهمیت نه ورکوي. خو کله چې خاوند له کوره بهر شي نو دا به د خندا او د خوشحالۍ ژوند کوي. دغسې ښځې چې آینې ته هم وګوري نو خاندي او د خاوند د کور ته په راتګ د دوی مخ باندې 12 بجې شي. دویم، کومه ښځه چې بازارونو کې پردو خلکو ته خاندي. ډېرې داسې ښځې هم لیدلی کېږي چې بغیر له بازار تګ نه یې ګزاره نه کېږي او بازار ته له تګ نه مخکې ځان سینګاروي او داسې شیان اغوندي چې د پردو سړو ورته پام شي او یا هم داسې سپری وهي چې خوشبویي د خلکو پوزې ته ورسیږي. ځکه خو په اسلام کې د ښځو لپاره بهر د تګ په وخت کې سپری یا عطر لګول منع کړی شوي دي. نو دوستانو دا ښځې چې بازار ته لاړې شي نو هسې به پردو سړو ته خاندي نو دا د زناکارې ښځې غټه نشاني ده. دریم، هغه ښځه چې خپل خاوند یې په کور کې نه وي خوښ. بعضې داسې ښځې هم شته چې کله یې خاوند کور ته راشي تر هغې انتظار کوي چې کله به مې خاوند له کور نه وځي. داسې ښځې خو یا پردي سړي کور ته راولي او یا په موبایل باندې یاران ساتي، یعنی په موبایل باندې پردو سړو سره خبرې کوي. خو دلته یوه خبره دا ده چې بعضې ښځو ته خاوندان هیڅ په هیڅ غوسه کوي او وهل ورکوي. نو په داسې ښځو باید د زنا شک ونه کړی شي او سړي دې خپل ځان کې صحیح اصلاح راولي. نیکه ښځه هغه ښځه چې د ځان لپاره د دنیا او آخرت کامیابی د اسلامی شریعت په تابعداري کې وګڼي او پر ځان د اسلامی شریعت ټول حکمونه ومني. نامحرم سړي سره خبرې ونه کړي، نامحرم سړي ته د زینت او ښکلا ځایونه ښکاره نه کړي، نامحرم سړي ته په ستړي مشي کې لاس ور نه کړي، له هر قسم ګناهونو په ځانګړي ډول د انټرنیټ له ناروغۍ نه ځان وساتي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.